آیا ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني بیرته راستنېدل شوني دي هیواد ته؟ آیا ښاغلی غني به بیرته هیواد ته راستون شي او که نه؟ د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل ته د اشرف غني د رانستنېدلو یې ویلي دي او دغه اوازو ته یې پخپله حمدالله محب ځواب ویلی دی. حمدالله محب دا ثابته کړې ده آیا اشرف غني به هیواد ته راستون شي او که نه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل ته د نوموړي بیرته ستنېدو اوازې چورلټ بې اساسه بللې دي. محب په خپله غږیز پیغام کې ویلي چې د جمهور رئیس غني د ټولو افغانانو لپاره یې پر یو داسې تلپاتې سولې باور لري او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. جمهور رئیس غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. محب داسې مهال کابل ته د غني ستنېدو اوازې رد کړي چې په وړاندې د پخواني جمهور رئیس ورور حشمت غني احمدزي په یوه مرکه کې ویلي وو چې افغانستان ته د غني ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. حشمت غني ویلي دي چې له ښاغلي غني سره مې لیدنه کړې ده او که چیرې دا د افغان ولس یا د افغانانو په خیر وي چې ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني بیرته هیواد ته راشي، نو موږ به یې دې ته اړ کړو چې ښاغلی غني به هیواد ته راشي او دغه مسلې به موږ حل کړو او خبرې پرې هم روانې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.